هدف از سفر جناب لوی درستیز قوای مسلح د افغانستان وسلوال پوز د لوی درستیز ویان اسمت الله مرادي له امید رادیو سره په خبرو کې د بدخشان وروستي امنیتي وضعیت د لوی درستیز د سفر او د ځینو رسنیو د راپورونو په اړه څرګندونې وکړې. ښاغلي مرادي د دې پوښتنې په ځواب کې چې بدخشان ته د هیواد د لوی درستیز سفر مخڅ وویل، د لوی درستیز قاری محمد فصیح الدین فطرت سفر د بدخشان د امنیتي وضعیت د نږدې څارنې، ارزونې او د هغو عملیاتو د تعقیب لپاره ترسره شوی و چې په وروستیو کې د یفتل او زیباک ولسوالیو په ځینو سیمو کې د نظام پر ضد د راپورته سوو وسلوالو کسانو پر وړاندې ترسره شوي دي. هدف از سفر جناب لوی درستیز قوای مسلح کشور در ولایت بدخشان این بود که عده‌ای از افراد مخالف نظام خواستند که در دو نوبت امنیت را در ولسوالی یفتل و ولسوالی زیباک ولایت بدخشان مختل بسازند و اذهان عامه را از این آدرس به تشویش بسازند که جناب لوی درستیز قوای مسلح کشور شخصا به ساحه رفتند و اوضاع امنیتی را در آنجا مهار کردند. در این عملیات شمار زیادی از مخالفین از پا در آمدند و شماری اسیر گشتند و عده‌ای نیز پا به فرار گذاشتند. د افغانستان د وسلوال پوز د لوی درستیز ویان اسمت الله مرادي وایي د مهال افغان ځواکونه د بدخشان ولایت په ټولو سیمو کې د خلکو د امنیت د خوندي کولو لپاره پر خپلو دندو بوخت دي او په دغه ولایت کې هیڅ ډول امنیتي ستونزه نشته. مرادي د خپل خبرو په یو برخه کې هغه راپورونه هم په کلکه رد کړ چې د ځینو رسنیو له لوري د لوی درستیز د کور د هدف ګرځېدو په اړه خبره شوې وه. د هغه په وینا د لوی درستیز پر کور هیڅ ډول برید نه دی شوی او په دې اړه خبره شوي راپورونه بې بنسټه او له واقعیت لرې دي. گزارش‌های در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده است مبنی بر اینکه مخالفین نظام حملات مسلحانه بر منزل مسکونی جناب لوی درستیز قوای مسلح کشور در ولایت بدخشان داشته است که این هیچ گونه اساس ندارد و صحت نمی داشته باشد. این را قاطعانه رد می‌کنیم. د افغانستان وسلوال پوز د لوی درستیز ویان اسمت الله مرادي له خلکو وغوښتل چې د نظام پر ضد د خپرېدونکو تبلیغاتو او راپورونو تر اغېز لاندې رانسي. د هغه په وینا هر هغه څوک یا ډله چې د هیواد د امنیت د ګډوډولو هڅه وکړي امنیتي ځواکونه به ورسره قاطع او قانوني چلند وکړي. مرادي ټینګار وکړ امنیتي ځواکونه د هیواد د امنیت د ټینګښت او د خلکو د آرام ژوند د خوندي کولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. تمام مخالفین نظام اسلامی این است که آنان مورد شکار دشمنان بیرونی قرار نگیرند و کاری نکنند که صدمه بر امنیت این کشور بزنند، چون که نیروهای دفاعی در تمام وقت در سعی تلاش هستند که هر مخالفی را در هر نقطه این کشور اگر ببینند آنان را با جدیت کامل سرکوب بکنند. تر دې وړاندې د افغانستان د وسلوال پوز لوی درستیز قاری محمد فصیح الدین فطرت هم د بدخشان زیباک ولسوالۍ ته د سفر پر مهال ویلي و چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت عادي او باثباته دی او امنیتي ځواکونه د هیواد د خاورې او خلکو د ساتنې لپاره په بشپړ چمتووالي سره خپلې دندې ترسره کوي. برای تمام مردم افغانستان ما اطمینان میدیم که هر او کسی که به اشاره اجانب بخواهد که امنیت در افغانستان اخلال بکند، قسمی که اینا ضربه خوردن همه تو ضربه میخورن. کلانترین قماندانشان اینجا قماندان معروف کشته شد دیگه، همه تو ضربه میخورن و نیروهای امنیتی ما این توانمندی را دارن که از واجب خاکشان دفاع بکنند و به هیچ متجاوز اجازه ندهند که به هر قسمی که باشد امنیت داخل کشورشان اخلال بکنند. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر بهرنیو رسنیو د بدخشان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خپاره کړي و چې پکښې یې د دغه ولایت د ناامن ښودلو هڅه کړې وه، خو د اسلامي امارت مسؤلینو دغه راپورونه بې بنسټه بللي او ټینګار کړی چې د راپورونو ادعاوې له واقعي وضعیت سره سمون نه لري.